السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله. یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، په ویډیو کې به زه تاسو سره وښایم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د یو موبایل سکرین په بل موبایل کې وګورئ. مطلب تاسو د بل چا د موبایل سکرین په خپل موبایل کې کتل غواړئ، نو هغه تاسو څنګه کولی شئ؟ دغه یو سیټینګ چې د هغې په ذریعې سره تاسو د هر چا د موبایل سکرین بیا خپل په موبایل کې کتلی شئ. نو قدرمنو، دغه سیټینګ درته درښایم په نوي ویډیو کې. ویډیو را سره تر پایه وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. خو دې نه مخکې وړوکی راځئ که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کې خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نه ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو، دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې را ډاونلوډ کړئ د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ، تاسو ته به داسې شیان انټرفیس راشي. تاسو ته دلته کې لیکلی دی سٹارټ. سمپل دغه سٹارټ باندې به کلیک وکړئ. اوس که دلته کې تاسو وګورئ کنیکټ سکرین شیرینګ، ټیک ده، کریټ سکرین شیرینګ تاسو له راکړی دی. دا به تاسو د دې ځای نه سمپل کوم بل موبایل سکرین چې تاسو کتل غواړئ د هغه سره به تاسو دا شیر کړئ، خو په شرط د دې چې هغه سره هم په موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال وي. ټیک ده، کله مو سره چې دا تاسو شیر کړئ، دا به اتومیټکلی ستاسو هغه موبایل سکرین به د موبایل سکرین سره کنیکټ شي. ټیک ده، یا به دلته کې تاسو یو نمبر ورکړئ. ټیک ده، چې څه نمبر وي تاسو دې ځای کې دا ورکړو. ټیک ده، کنیکټ آپشن باندې کلیک وکړئ. دې نه بعد به یو کوډ شان وي، دغه پاسورډ به تاسو بیا دغه اپلیکیشن تاسو کوم بل موبایل کې انسټال کړی وي سمپل هماغه کې به دا تاسو څه وکړئ، پاسورډ ورکړئ او دا به تاسو څه کوئ، کنیکټ کوئ. مطلب لکه څنګه زاپیا کنیکټ کوئ، بلوټوث کنیکټ کوئ، هاټ سپاټ کنیکټ کوئ، هم په دغه طریقې تاسو دا خپل موبایل سره کنیکټ کولی شئ. یا پی سی سره، مطلب کمپیوټر سره، لیپټاپ سره کنیکټ کول غواړئ، هغې سره هم تاسو دغه سکرین کنیکټ کولی شئ. نو بیا تاسو ته موبایل سکرین په لیپټاپ کې کتلی شئ، د لیپټاپ سکرین په موبایل کې کتلی شئ، او دغه شانتې د یو موبایل سکرین په بل موبایل کې هم کتلی شئ. نو قدرمنو، دا ود نه ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي. که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.